دا یو ډیره لویه تاریخي خبره ده. زه بخښنه غواړم، زه به لږ د دې په پس منظر باندې خبره وکړم، ستاسو د مشرانو اجازت وي. ملګرو، څنګه موږ ته پته ده چې په هندوستان باندې د انګریز حکومت او بیا د انګریز د دې ملک نه د وښکو لپاره یو جدوجہد شروع شو چې د هغې د لاندې دوه ملکونه جوړ شو چې یو ته هندوستان و یو ته پاکستان و. دا د انګریز د وښکو جدوجہد چې دی دا ډېر زوړ دی او د پاکستان جدوجہد چې دی دا ډېر وروسته دی. موږ یو اخلاقي طور د کوم خدای خدمتګار تنظیم چې دی د دوی دا خیال و چې پښتانه چې دي دا د یو جدا ریاست پاتې شي. کله چې په 1947 کې ریفرنډم کېدو په دې صوبه کې، په دې کې موږ خدای خدمتګار تنظیم چې دی د دې نه بایکاټ کړی. بایکاټ ځکه کړی و چې زموږ د مشرانو دا خیال و چې دا ریفرنډم دی په دریو خبرو وشي. یوه خبره ده چې پښتانه د هندوستان سره اوسېده غواړي، دویمه خبره ده چې پښتانه د پاکستان سره اوسېده غواړي، دریمه خبره ده چې پښتانه ځان له خپل جدا ریاست غواړي. دا دریم شرط چې دی دا د هغه وخت د کانګرس حکومت او انګریزانو او مسلم لیګ دا ونه منو او په دوو شرایطو باندې په دې خاوره باندې ریفرنډم وشو چې د هغې نه خدای خدمتګار تنظیم چې دی هغې بایکاټ کړی. د 1937 د الیکشن مطابق چې کوم الیکشن شو نو په دې صوبه کې زمونږ د خدای خدمتګار تنظیم مشران چې زمونږ حکومت او د کانګرس سره په شریکه باندې څنګه چې پاکستان جوړ شو نو د پاکستان اولنی ګورنر جنرال جناح صاحب چې د هغه په حکم باندې صوبایي حکومت مات کړی شو او قیوم کشمیري ته چې دا صوبه حواله کړی شو او هغو یو داسې قانون پاس کړو، یو داسې بل د صوبې نه پاس کړو چې د هغې د لاندې صوبایي حکومت اختیار و چې څه ټیم وغواړي څوک وغواړي هغه جیل کولی شي، هغه ګرفتارولی شي. دغه ګرفتار کس ته به د هغه ګناه یا د هغه جرم ښولی نه شي ښولی. د دغه ګرفتار کس حق نه جوړېږي چې دی په عدالت کې یا یو بل داسې قانوني ځای کې خپل تپوس وکړي. د صوبایي حکومت سره دا اختیار و چې د چا نه کله هم وغواړي د خلکو جایداد او د خلکو کورونه چې دي هغه ضبط کولی شي. د دغه تور قانون تحت چې دی د صوبه زمونږ د خدای خدمتګار تنظیم څونه مشران چې د باچا خان بابا او ډاکټر خان شهید نه واخله ټول تنظیم چې دی ټول مشران چې دی هغه ګرفتار کړی شوي. د دغه ګرفتارۍ خلاف او د دغه قانون سازۍ خلاف خدای خدمتګار تنظیم مشرانو په شریکه یو جرګه وکړه او د هغې جرګې لاندې راغونډ شو چې یو خپل احتجاج یې کړ. دې احتجاج راوړ چې و دا به د 400 نه د بابړې پورې د یو احتجاج یو جلوس په شکل کې د مشرانو تلو. په ظاهره چونکې خدای خدمتګار تنظیم چې و دا د عدم تشدد تنظیم و، څوک کم چې خلک شرکت کوو هغو ته دا اجازت هم نه و چې هغه د ځان سره سانګه ماته کړي یا د ځان سره لښته راولي یا د ځان سره لوړ راولي. دا بې وسلې دا بې لوړ بې ډنډې خلک چې و د ربابړې میدان ته راغونډ شو. په ظاهره د حکومت څه قسمه د تشدد اندازه نه وه، خو چې کله د خلک بابړې میدان ته راغونډ شو نو چاپېره پولیس ناستو د اسلحې سره هغه رالو او په دې خلکو باندې پوره 45 منټ چې دی هغه ډزې او بمباري شوي ده. قیوم خان بیا په اسمبلۍ کې دا علل اعلان وایي چې دغه خلکو دا کم چې په دغه ورځ بچ شوي دي د هغو نصیب خو چې زموږ سره اسلحه چې ده یا کارتوس چې دی هغه ختم شو. د دغه 45 منټ د ډزو داسې وایي هغه ځای خلک وایي چې زنانه و چې ډېرې ډزې واورېدې نو هغو په سر باندې قرآن شریفونه کېښودل او د خپل کورونو نه راووتل چې دا پولیس چې دي دا کاروایي چې ده دا پسې طریقه بنده شي. خو هغې ظالمانو په هغې زنانو باندې او په قرآن شریفونو له پاسه په هغو ډزې وکړې او زنانه پکې هم شهید شوه. داسې ویلی کېږي چې په دې واقعه کې د 400 نه واله د 600 پورې کسان چې دي هغه شهید کړی شوي دي. خو صحیح تعداد د مړو د زخمیانو ځکه نه دی معلوم چې حکومت بیا دا فیصله کړې وه چې کوم سړی په دې جنګ کې په دې واقعه کې شهید شوی دی یا زخمي شوی دی هغه به حکومت له د کارتوس پیسې ورکړي. نو خلکو د یاري د وجې نه داسې ویل کېږي چې څه مړي سیند ته ګذار کړی شي او څه مړي چې دی هغه خلکو پټ کړي او ښکاره کړي دي. ملګرو، د باچا خان بابا د هستۍ د هغو د شخصیت اندازه دې نه ولګوئ چې نه د جنت لالچ دی نه د دنیا لالچ دی او 600 خلک راوځي خپل سرونه شیندي صرف په دې خبره چې د هغو د ذهن په دې خبره خلاص شوی چې زمونږ چې کومې خبرې له ازادي غوښته هغه ازادي مونږ ته نه میلاو شي.
منګه د انګریز د چا کور ته نه وغوښتو، انګریز څوک د مرۍ نه نیو، انګریز څوک د جومات نه د لمونځ نه د روژې نه منې کوو. زمونږ واحد قصور دا و د انګریز خلاف مشران ځکه راوتي وو چې انګریز زمونږ په وسایلو باندې، زمونږ په تاریخ باندې، زمونږ په جغرافیه باندې قابض وو. که موږ سوچ وکړو نن انګریز نشتی، خو زمونږ په وسایلو باندې، زمونږ په تاریخ باندې، زمونږ په جغرافیه باندې تور انګریز چې دی هغه قابض دی. دا جنګ چې دی تاسو نن وګورئ زمونږ په معدنیات چې دی هغه د قبضې لاندې دي، زمونږ په ځمکه باندې سیکشن 4 لګي. موږ خپل زمونږ په کلتور پورې ملنډې کېږي، زمونږ په ژبه پورې ملنډې کېږي، زمونږ تاریخ زمونږ سره څوک نه مني، زمونږ اتلان زمونږ سره څوک نه مني. د پاکستان اهمیت او د پاکستان عقیدت په خپل ځای، خو موږ د یو سوشل اګریمنټ، د یو سوشل کنټریکټ تحت چې یو 4-5 قومونه په دې ملک دننه اوسېږو. موږ دې ملک ته چا په خیرات نه یو راغلي، موږ ته دا ځمکه دا خاوره د خپل پلار نیکه نه پاتې شوې ده چې تر کومه پورې زمونږ ته زمونږ د دې ځمکې اختیار، زمونږ ته د دې ځمکې وراثت نه معلوم. دا جنګ د بابړې دا جنګ چې دی دا روان دی.